بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به سمبال یاست. لکه څرنګه چې نن د سپټمبر 9 د زړه نړیواله ورځ ده، زه ډاکټر کفایت الله اماني یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. لکه څرنګه چې نن ورځ د زړه ناروغۍ په هیواد کې خورا زیاته شوې دي، دا ځل غواړم چې د زړه د ناروغیو څخه د مخنیوي په لارو چارو باندې ستاسو سره خبرې او معلومات شریک کړم. زړه د بدن هغه مهمه او حیاتي عضو او غړی دی چې فقط د څو دقیقو نه فعالیت کولو له وجې انسان د مرګ کندې ته رسوي. د زړه ناروغیو له امله مړینه په نړۍ کې لومړی مقام لري، چې له دې جملې څخه یې زیاته واقع کېدونکې ناروغي د زړه حمله ده. لکه څرنګه چې زړه ټول بدن ته وینه پمپ کوي او ټول بدن د دغې وینې له لارې تغذیه کېږي، یعنې غذایي مواد ورته رسوي. همدارنګه د زړه غوښه یا عضله هم غذایي موادو ته اړتیا لري او هغه د ډیرو نري رګونو په واسطه باندې چې تغذیه کېږي. کله چې دغه نري رګونه تنګ شي او یا بند شي، نو په شخص باندې د زړه حمله راځي. د زړه حمله نه یوازې دا چې د 45 کلنۍ څخه پورته عمر کې ډېره واقع کېدلی شي، بلکې د 18 او 45 کلنۍ عمرونو ترمنځ هم واقع کېدلی شي. د زړه حمله چې دا ګڼ شمېر علتونه لري. یو خو ارثي او په میراثي ډول کېدلی شي چې واقع شي. مثلا که چېرته د یو چا مور او پلار د زړه حمله تېره کړې وي، نو په اولادونو کې هم د زړه د حملې د واقع کېدو چانس شته. خو ځینې ناروغۍ شته چې هغه د دې د منځته راتلو سبب کېږي او دې ته زمینه مساعدوي، لکه د شکر ناروغۍ، د وینې د لوړ فشار ناروغۍ، د وینې د غوړو زیاتوالی، د سګرټو استعمال، د چلم استعمال او همدارنګه نو د نورو مخدره موادو، عموما د تمباکو استعمال چې دی هغه څه دي چې دا د زړه حمله منځته راوړلی شي. ځکه دا ټول حالتونه د وینې په رګونو کې غوړ را جمع کوي چې بیا رګونه تنګوي یا یې بندوي او په پایله کې چې دی د زړه مرګونې حمله چې دی رامنځته کېږي. د دغه ناروغانو اعراض چې دی مختلف وي. د دغه ناروغانو عمده شکایت چې دی په سینه کې د شدید درد یا د زړه د درد څخه عبارت دی، چې دغه درد چې دی د دې شدت ډېر زیات وي چې ناروغ هیڅ وخت چې دی په ژوند کې دغسې درد نه وي تجربه کړی. دغه درد داسې وصف لري لکه په چړې وهل یا ډوب درد، یا داسې چې یو دروند بار چې دی په سینه باندې پروت وي. معمولا دغه درد چې دی د سینې چپ اړخ کې چې دی موقعیت لري، کېدلی شي چپې مټې ته، همدارنګه چپ لاس او وروستیو ګوتو ته چې دی هم انتشار وړي. همدارنګه شاته د ولو منځ ته چې دی هم خپرېدلی شي او نادراً چې دی کتنۍ ژامې ته، همدارنګه د سینې ښي طرف ته، د معدې او حتی تر نوم پورې چې دی دغه درد هم خپرېدلی شي. ناروغان ډېر زیات وارخطا وي، نارامه وي، وېرېدلي وي او هغه داسې فکر کوي چې دا مړ کېږي. ناروغ خپل موټی شوی لاس چې دی د سینې په هغه برخه باندې ږدي کوم برخه چې د درد کوي. دغه درد چې کوم دی دا د حرکت په واسطه هیڅ تغییر نه کوي، یعنې که یو څوک پاڅېږي یا څملي په درد کې هیڅ ډول تغییرات نه رامنځته کېږي، یا په سینه باندې د زور ورکولو سره هیڅ تغییرات چې دی په درد کې نه راځي. غیر له درد څخه ناروغ یخه خوله، ضعیفیت او زړه بدوالی کانګې هم لري. کابو د زړه د حملې په 3% ناروغانو کې د زړه حمله موجوده وي، خو ناروغان د درد احساس نه لري. چې په دې ډله کې هغه ناروغان شامل دي کوم چې په شکر اخته وي، عمر یې زیات وي، ښځینه وي. نو دغه ناروغان باید ډېر دې حالت ته متوجه اوسېږي او د خپل ځان معاینات باید په روټین ډول هر 3 میاشتو کې یو ځل چې دی ترسره کړي. هغه څوک چې شکر ناروغي ولري د دوی د درد احساس کم وي، یعنې د شکر له وجې د دوی عصبي سیستم کې هم مشکل پیدا کېږي، دوی درد نه احساسوي او اکثرا په شکل د ضعیفیت چې په آني شکل منځته راځي یا د یو نفس تنګۍ په شکل چې دا هم په آني شکل منځته راځي، اعراض دوی سره پیدا کېږي. نور اعراض هم په دغه ناروغانو کې په غیر معمول شکل واقع کېدلی شي، لکه د زړه ضربان زیاتېږي، د زړه ټکان پیدا کېږي، یا نفس تنګي په ناروغانو کې پیدا کېږي، یا هم کېدلی شي کسالت منځته راځي. چې دا ټول اشخاص باید دغه اعراضو ته چې دی متوجه اوسېږي او د دغه اعراضو پوښتونکي باید په چټک ډول چې دی ډاکټر ته مراجعه وکړي. څه باید وکړو تر څو د زړه د ناروغیو د دغه مرګونې حملې او یا د زړه د ناروغیو څخه محفوظ وساتل شو، او یا هم که په یو چا باندې د زړه حمله راغلې وي، نو د هغې د زړه یوه برخه چې دی هغه مړه شوې وي او کار نه کوي،
نو په دې اساس باندې چې د زړه دغه روغه برخه پیاوړې شي او د دغه مړې برخې دنده په غاړه واخلي او د زړه هغه پیاوړتیا بیرته نورماله شي نو څه کول پکار دي. نو یو څو لارښوونې دي چې هغه باید تاسو یې په ځان باندې عملي کړئ. لکه څرنګه چې د زړه حملې په رامنځته کېدو کې د اثیروسکلروسس په نوم یوه پروسه مستقیما رول لري. نو هغه فکتورونه چې اثیروسکلروسس لپاره زمینه مساعدوي د دې شدت زیاتوي هغې ته باید جدي توجه وشي او هغه فکتورونه باید کم او له منځه ویوړل شي. مثلا کوشش وشي چې باقاعده منظم ورځنی ورزش همدارنګه فزیکي فعالیت ترسره شي. نږدې روزمره چې دی د 10 څخه تر 15 دقیقو پورې پیاده روي او مزل وکړل شي. که چیرې د چا وزن زیات وي نو هغه باید خپل وزن کم کړي. همدارنګه که چیرې د وینې غوړ څوک ولري نو هغه باید کوشش وکړي چې وینې غوړ چې دی کنټرول وساتي. همدارنګه که چیرې څوک د وینې لوړ فشار ولري همدارنګه یا د شکر ناروغۍ ولري نو باید دغه د شکر ناروغۍ او فشار دواړه چې دی کنټرول کړل شي. که چیرې په انتاني ناروغیو باندې څوک اخته وي نو د هغې په وخت باندې باید درملنه ترسره شي ځکه ځینې انتانات کولی شي چې د زړه ناروغۍ چې دی تجدید کړي. که څوک سګرټ څکوي نو باید پرېږدي. که څوک الکول کاروي هغه باید پرېږدي ځکه دا په ځوانانو کې دغه فکتورونه د زړه د حملې سبب کېدلی شي. که د ورځې یو دانه سګرټ هم وڅکول شي دا د زړه د اسکیمیکې ناروغیو او د زړه د حملې یا احتشاق خطر چې دی زیاتولی شي. همدارنګه له غوړو خوراکونو او یا له غیر مشبوع شحمي اسیدونو د استعمال څخه هم باید ډډه وکړل شي. د زیتونو د تیلو څخه استفاده وکړل شي. همدارنګه صحي غذایي رژیم مراعات کړل شي. د تازه میوه‌جاتو سبزیجاتو څخه استفاده وکړل شي. هغه خواړه چې وزن زیاتوي د هغې څخه باید ناروغان او عام خلک چې د ځان وژغوري. د لوبیا او د ماهي د غوښې څخه استفاده وکړل شي. بوره او د مالګې استعمال چې دی کم کړل شي. د روحي فشارونو او سټرس څخه ځان وساتل شي. تل باید اجتماعي ژوند ولري. داسې اجتماعي ژوند چې پکې خوشحاله او هوسا اوسیږي نه داسې اجتماعي ژوند چې د ناخوالو خفګانونو او سرګردانیو څخه ډک وي. ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه. ستاسو د سالمې روغتیا په هیله.